چې ملایان اوسه پورې څه کړي په دې ټول دنیا کې ملا څه کړي. کوم وختونو کې چې ملا مبارزه کړې ده په هغه وختونو کې سیکولر قلار ناست دی، هغه وختونو کې سیکولر راغلی دی د استعمارچیانو سره لاس یو کړی دی. ته لږ د ملا تاریخ وګوره. لکه په دې چې د ملایانو داسې کارونه کړي دي چې خلک د دوی خلاف خبرې وکړي. لکه څنګه کارونه؟ مثلا د دین نه استفاده کړې ده چې کله هم په یو ټولنه کې د حکومت لخوا نه دین ته اهمیت ورکول کم شي یا دین ته اهمیت نه ورکول کېږي، په هغه ټولنه کې چې د ګمراه ډلې ډېرې پیدا کېږي. شیطان هم سیکولر دی. لکه په دې چې د ملایانو داسې کارونه کړي دي چې خلک د دوی خلاف خبرې وکړي. لکه څنګه کارونه؟ مثلا د دین نه استفاده کړې ده ټولنې باندې یو بوج دی یا ملا هغه د ازادي دپاره جدوجهد او مبارزه کوله. برطانویانو هغه ملا په میډ ملا باندې مشهوره کړه چې دا لیونی ملا دی. د روسانو په خلاف باندې څوک راپاڅېدل؟ همدا ملایان راپاڅېدل. د مدارسو د امریکا په خلاف باندې څوک راپاڅېدل؟ همدغه ملایان راپاڅېدل چې دوی کار کړی د مبارزه کړې د ګټلې ملایانو ده چې کله یې وګټي بیا ته په تېرو 100 کلونو کې وګوره کوم ملا چې د حاکمیت ته رسېدلی ده. په تېرو 200 کلونو کې یو ملا صرف د 4 کالو دپاره حاکمیت ته رسېدلی ده. یو مثال د خبرې د تعلیم په موضوع کې علما کرامو ته پکار ده چې په دې باب کې ډېر سنجیدګۍ سره کار واخلي، سنجیده سوچ وکړي او دا اوناسه طبقه ده، دا ټولنې نیمه طبقه ده. دا نیمه طبقه غیر تعلیمي طریقې سره لویول یا مثال د خبرې جاهله لویول دا نقصان کوي، مستقبل ته نقصان کوي. حکومتونو د رشوت نه ډک دي، د فساد نه ډک دي، تعلیمي نظامونه دي تباه دي. د غرب سره چې دی په یو وړو کې سیس کې ته مقابله نشي کولی، په ساینس کې مقابله نشي کولی، نو د خپله ناکامي او د خپله پړه ته په ملا باندې چې د ملا مسلک دا نه دی. ملا په زیړو پاڼو کې سبقونه وایي ځکه چې زیړه پاڼه ارزانه، کتاب یې ارزانه دی. ملا چې دی په سترنجۍ باندې کینی سبق وایي. ته اکسفورډ او ګلاسکو او نورو پوهنتونونو پورې ورسېدلې، نړیوالو پوهنتونونو پورې، برطانیې پورې ورسېدلې، نورو ځایونو پورې ورسېدلې، ته ګیله کوې چې ملا څه کړي دي؟ السلام علیکم. د ملا او د سیکولر جنگ تیرو 100 کلونو را په دې خوا را روان دی. یو بل پسې کتابونه لیکل کیږي، یو بل پسې فعالیتونه کیږي. د سیکولر ملا خلاف خبرې کوي، ملایان د سیکولرانو خلاف خبرې کوي، شاعران هم د ملایانو خلاف خبرې کوي، بیا ملایان بیرته د شاعرانو خلاف خبرې کوي. نو دا جګړه روانه ده، د دوی یو بل خلاف مبارزه روانه ده. ټولنه کې هم دا ستونزې شته، په ځوانانو کې هم ټاپې لګول کېږي چې څوک سیکولر دی، څوک ملا دی، ولې ملایان دي، ملایانو څه کړي. ډېرې خبرې دي چې د ملایانو او د سیکولرانو په منځ کې دا لانجې روانې دي. نو موږ غواړو چې دغه لانجې نور هم وڅېړو. استاد را سره مېلمه دی. استاد مهرباني. استاد لږ به دې موضوع ته جدي بحث وکړو. صحیح ده؟ نو دا کومې پوښتنې چې دي په ټولنه کې یا عام تاسو ګورو په کتابونو کې، تاسو ماشاءالله تحقیقونه کړي، کتابونه هم لوستي دي، ویډیوګانې دي او هرځې دي، که شعر او شاعري ده، خصوصا پښتنو ټولنه کې او د ملایانو خلاف چې کوم شاعري ده او یا د عام ځوانان د سیکولرانو په نامه بدنامېږي او هر چاته سیکولر ویل کېږي. نو دا موضوع ډېره داسې علمي موضوع ده، موږ ویل چې تاسو پرې لږ روشن اندازي وکړئ. مهرباني وکړئ. راځو دې د استاد چې دغه د ملایانو تاریخ کله تشریح کړي چې ملایان د کومه را شروع شول او د دوی د تاریخي پس منظر څه شی دی؟ یو خو ملایان چې خپله په ذات کې څه شی دي او یو دوی د ملاتوب اصطلاح ده. ملایان عموما موږ تاسې که چېرته وګورو هغه خلکو ته ویلی کېږي چې هغوی په دین باندې پوهه لري یا زده کړې لري یا یو څه علم لري د دین په باره کې. نو هغوی چې د ملایان بلل کېږي. په دین باندې پوهه دا د صحابه کرام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې چې کوم انبیاء کرام تیر شوي دي هغوی هم په دین باندې پوهه درلودله. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم، بیا صحابه کرام، ورپسې تابعین، تبع تابعین او محدثین او دا څه چې دي د امت دا تسلسل روان دی. د ملا چې د کوم شخص لپاره دا لفظ کارول کېږي نو هغه شخص چې دا په تاریخي لحاظ سره انبیاء کرام او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه او همداسې ورپسې روان دي. یو د ملاتوب د اصطلاح ته چې دا نن تقریبا 200 کاله مخکې د اصل کې د ایراني اصطلاح ده او د دې معنا یو قسم ته مشر یا آقا یا
یو عزتمند رتبه ده، یو عزتمند ټایټل ده، یو عزتمند اسم ده چې یو چاته یو نوم ورکولی کېږي. نو دا عموما دغه چا دپاره کارولی کېږي چې هغه په دین باندې پوهه لري او په دین کې چې دی یو څه زده کړي هغه کړي وي، نو هغه ملا بللی کېږي. او مننه. نو د دوی او د ملایانو او د سیکولرانو ترمنځ د رقابت او د لانجې د ستونزې دا ولې دي؟ ولې یو بل ملا سیکولر خپل رقیب ګڼي، سیکولر ملا خپل رقیب ګڼي؟ یو خو اصل کې د دوی د مخالفت چې شروع شوی دی دا په دوه قسمه باندې دی. یو خو عمومي مخالفت دی. عمومي مخالفت دا ده چې یو شیطان هم سیکولر دی، صحیح ده، هغه هم نه غواړي چې په سیاست کې د دین داخل شي، موږ ورته سیکولر ویلی شو. دا د پخوا راهیسې یو دا مقابله را روانه ده چې هغوی د شیطان همیشه دپاره د دینداره خلکو مخالفت کړی دی او هم په سیاست کې د دین مخالفت کړی دی. دویم نمبر باندې چې دا کومه عمومي یا مروجه اصطلاح ده، دا د انګریزانو د وخت نه، د استعمارونو د وخت نه دا اصطلاح شروع شوې ده. دا په برصغیر کې شروع شوې ده، دا په الجزایر کې شروع شوې ده، دا په سومالیا کې شروع شوې ده. چیرته چې استعمار راغلی دی، استعمار په هغه منطقه کې د مسلمانانو په ځمکه باندې شوی، نو هلته چې دی د ملا بدنامولو دپاره یا د یو عالم د بدنامولو دپاره دوی خپلې لارې چارې خپل کارونه کړي دي. او بیا د هغه خلک چې د استعمار غلامانو یا هغه خلک چې هغه د استعمار په طرف باندې وو، نو هغوی چې دی د دغه استعمارچیانو دا غږ بدرګه کړی دی، که هغه د ادیبانو په شکل کې دي، که هغه د شاعرانو په شکل کې دي، که هغه د نورو لیکوالانو یا د ډاکټرانو یا د نورو پوهانو په شکل کې دي، خو چې د استعمار سره ولاړو، هغوی د استعمارچیانو دا غږ بیا د ملا په خلاف باندې بدرګه کړی دی. او تر نن تاریخه پورې نو موږ په عموم کې دا ویلی شو چې دا د سیکولر او د ملا اختلاف چې دی د استعمار نه پس شروع شوی دی. نو فکر نه کوي چې کیدای شي دکې ملایان ملامت وي؟ لکه په کوم ځای کې ملامت وي؟ لکه په دې چې د ملایانو داسې کارونه کړي دي چې خلک د دوی خلاف خبرې وکړي. لکه څنګه کارونه؟ لکه مثلا د دین نه استفاده کړې ده، یا ملا مثلا د ټولنې باندې یو بوج دی، یا ملا داسې کارونه کوي چې د ځانه مثلا خبرې کوي، یا بعضې ځوانان سیکولران هم یا بعضې ځوانان هم دا وایي که سیکولران هم ورته وایي چې خلکو باندې دین یې سخته کړی دی، یا د ځانه یو دین کې یو تعریف را وباسي. نو دوی کله کله ملایانو هم ځان خپل هغه نوم خراب کړی نه ده، یا کیدای شي دوی کې داسې ملایان چې د دوی هغه مکمل نوم یې بدنامه کړی؟ ګوره په هره شعبه کې داسې خلک پیدا کېږي چې په هغه شعبه کې د هغې مخالف خبرې کوي. اوس دین چې بدنامه کړی دی، آیا دین شته دی او که نه، سالم دی او که نه؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا. صحیح ده، دین الله تعالی موږ ته واضحه کړی دی، راغلی دی. اوس که په دې دین کې څوک د ځان نه خبرې کوي، نور علما په هغې باندې رد کوي. ډېر خلک به داسې پیدا کېږي چې څوک به په دې کې مختلفې فتنو طرف ته ځي، څوک به پکې د ځان نه خبرې کوي. دا په دې امت کې مسلسل را روان دي. معتزله مو په دې امت کې چې د نورې فرقې هم تېرې شوي دي. اوس وختونو کې موږ تاسې کتلی شو انکار حدیث فتنه هم کېږي، یا داسې خلک چې هغه په دې دین کې غلو کوي اضافي، یا د ځان نه خبرې کوي پکې، یا ځان نه فضایل پکې بیانوي چې هغه په دین کې نه دي بیان شوي. دا ټول پخوا وختونو راهیسې په دې امت کې را روان دي، خو همیشه دپاره علما کرامو یا د دینی کنټکس یا د دین چې کوم اصل روح دی هغه د دې مخالفت کوي. د دې مخالفت په وجه باندې معنا دا نه ده چې په دې دین کې ځینو خلکو د ځان نه خبرې وکړي، نو فلهذا ټول ملایان یا ټول دینی طبقه دې بدنامه شي. په طب کې څونه خلک دي چې هغه د ځان نه خبرې کوي، په دوی کې څونه خلک دي، یا په انجینري کې څونه خلک دي چې هغوی هغه خپل انفراسټرکچر دپاره یا د کار کولو دپاره یا د ساختماني کارونو دپاره د ځان نه یو نظریه وړاندې کړي چې هغه بالکل د طب یا د انجینري مخالف وي. نو ته به څه کوې؟ ټول انجینران به ورسره بدنامې، یا به ته ټول طبیبان بدنامې چې دا ټول چې دی په ټولنه باندې بوج دی، یا ټول چې دی د ځان نه خبرې کوي. دا خو د دې حل نشي کېدلی. که چېرته څوک کوم ځای کې کمزورې خبره کوي، باید چې دا نور یا عوام یا دا نور خلک ورته وایي چې ته کمزورې خبره کوې وروره، باید هغه بیخي بې صلاحیته شي په دې خبره کې. بې صلاحیته کول داسې نه دي کول پکار چې ته مسلسل ټوله طبقه رد کړي. مشکل په دغه ځای کې دی چې ټوله طبقه رد کېږي، د ټولې طبقې په خلاف باندې یو قسم ته یعنې هغه وکټمایزیشن پیدا کېږي، یو قسم ته مجرمه کېږي. نو ټوله طبقه چې مجرمه کېږي په دې کې ښه او بد یا کمزوري چې ټول پکې 5% یا 10% هغه ټول د 5% یا 10% د لاسه چې هغه 95% او 90% ټول ورسره خرابه شي، هغه کمزوري ورسره وبللی شي. مشکل په دغه ځای کې دی د سیکولرانو. نو دا تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغسې ملایان پیدا شي یا منکر حدیث یا بل ځانه خبرې کوي. ولې دوی د ځانه خبرې کوي؟ دوی مختلف جهتونه دي.
ځینې خلک چې هغه د خپل شهرت دپاره د خپل ټولنې جوړولو دپاره یو عجیب او غریبه خبره وکړي، یو عجیب او غریبه حرکت وکړي. ځینې داسې دي چې هغوی د بهر نه سپورټ کېږي، مرستې ورته ورکولی کېږي، مرستې په داسې شکل کې د مؤسساتو لخوا نه ورته ورکولی کېږي، راغوښتلی کېږي بهر ته، دوی دپاره یو نړیوال سټیج برابرېږي، ځکه داسې کار کوي. ځینې داسې دي چې هغوی یو ځای کې ضد ونیسي، یو ځای کې یو سوچ وي، یو ضد ونیسي، د یو عالم سره ضد پیدا شي، د یو محدث سره ضد پیدا شي، د هغه په خلاف باندې بس د ذهنیت داسې جوړ شي چې د مسلسل چې د په غلطه باندې رواني په کوم. ځینې بیا داسې دي چې هغه مطالعه نه لري، هغه بیا په دین کې پوهه نه لري، بلکې هغه بس داسې یو عام غوندې شهرت پیدا کړي. اوس خو رسنۍ دي، هر سړی ځان ته کیمره کېږدي، هغه ځان ته یو ډله جوړه کړي. نو په دې خاطر باندې په ټولنه کې د دې دپاره بیا اصولي موقف چې شی دی، اخري او اصولي لاره دا ده چې کله هم په یو ټولنه کې د حکومت لخوا نه دین ته اهمیت ورکول کم شي یا دین ته اهمیت نه ورکول کېږي، په هغه ټولنه کې چې د ګمراه ډلې ډېرې پیدا کېږي. ځکه چې د حکومت دین ته هېڅ اهمیت نه ورکوي، هر چا ته ازادي ورکړې ده چې تم لاړ شه په خپل ځای باندې کار وکړه، بل ته وایي چې تم څه وایې صحیح وایې، بل ته وایي چې تم څه وایې صحیح وایې. یوازې خپلو کې سره جنګ مه کوئ، زموږ د جنګي قوانین یا دغه مه ماتوئ، امن مه خرابوئ، نور چې هر څه وایي خپلو کې سره وایې. د حکومت له طرفه چې دی په دوی باندې بندیز نه لګولی کېږي، بلکې یو سیکولر غوندې نظریه لري. تاسې هغه هیوادونه وګورئ چې چیرته سیکولر حکومتونه یا هغه هیوادونه چې هلته که ځان ته دیني حکومتونه وایي او هغه دین ته اهمیت نه ورکوي، په هغه هیوادونو کې تاسې وګورئ همیشه دپاره به ډلې ټپلې هم راځي، هر سړی به ځان ته کیمره کېږدي، هغه به ځان ته یو ډله جوړوي، که چا قرآن کریم پسې خبرې کولې، که چا د قرآن کریم ځان نه تشریح کوله، که چا احادیثو پسې خبرې کولې. وجه دا ده چې یو اطارټي نشته. اوس دغه سړی چې کمزوره خبره کوي، څوک نشته دی چې دا راونیسي وروره چې ولې په کوم دلیل باندې دا خبره کوې. که خلک ورته وایي چې ته په غلط دلیل باندې دا خبره کوې، دی سبا بیا راپاڅېږي یو بله غلطه وکړي، دی بیخي د خلکو په خبرو باندې یا د خلکو په نقد باندې توجه نه ورکوي، بلکې هماغه خپله غلطه باندې لګوي تر څو پورې د دغه پاپولریټي یا د شهرت کم نه شي، د ده حیثیت، دی وایي چې زما حیثیت ته ضربه ونه رسېږي، دی یو ایګو اخیستی، ځان یو قسم ته مغرضه کړی. نو په دې خاطر باندې چې کله هم حکومتونو له لورې یا هغه حکومتونو چې هغه سیکولر سټیټس وي یا سیکولر ریاستونه وي، نو په هغه هیوادونو کې چې د ډلې ټپلې هم پیدا کېږي، په هغه هیوادونو کې دین ته اهمیت هم نه ورکولی کېږي، او په هغه هیوادونو کې چې د ګمراه فرقو لاره هم نه نیولی کېږي. نو په دې خاطر باندې ډلې هم زیاتې شي، په دې خاطر باندې چې د دین په نامه باندې غلطې خبرې هم زیاتې شي، منکري حدیث هم پکې زیات شي، هر څه پکې زیات شي. نو اوس عوام څوک دي؟ که چېرته ملایان خپلو کې سره نښتي، دا په هغه فتوا ورکوي چې ته د خبره مه منه، دا په هغه باندې ټاپه لګوي، هغه وایي چې دا بدعتي دی، بل راپاڅېږي دا داسې دی، دا منکر حدیث دی او دا کافر دی او دا مرتد شو او دا شو دا شو. دا عوام، دا خلک، دا ځوانان، دا ماشومان چې مکتبونو ته ځي، دا ځوانان چې پوهنتونونو ته ځي، هغه چې کله ګوري چې ملایان سره خپلو کې سره نښتي، هغوی بیخي د ملا طبقې نه بیا ځکه دغې د وجې نفرت کېږي چې دوی خپلو کې سره جوړ نه دي. نو موږ اوس د چا ومنو؟ زه یو عوام سړی فکر وکړه هېڅ باندې نه پوهېږم، اوس زه د چا ومنم؟ دا وایي چې دا شی صحیح دی، دا وایي دا نه دی، دا وایي دا دی. نو دوی ته دغه رسنۍ په هغه کې دي څه وکړي خلک څه وکړي؟ ګوره دا دین داسې نه دی لکه موږ چې ډوډۍ خورو، د ډوډۍ په انتخاب کې چې دی موږ کله نه کله دغه کېږو، یا موږ د لباس په اچولو کې کله نه کله د تذبذب ښکار شو یا د کنفیوژن ښکار شو چې یاره کوم لباس واغوندم یا کوم بوټان واخلم. دا دین داسې شی نه دی، دا د انسانانو دپاره تر ټولو مهم څیز دی. په دې باندې انساني ژوند ولاړ دی، که د عامي دی او که د ملا دی، که هغه ماشوم دی، که هغه ځوان دی، که هغه سپینګیری دی، که هغه ښځه ده، که هغه سپین سرې ده. د دین موږ دپاره حیاتي حیثیت لري. چې کله هم یو څیز ستا دپاره حیاتي حیثیت لري، په دې کې ته ولې داسې یو ماشومانه سوچ کوې چې یاره په دې کې زه څه شی انتخاب کوم، نه خو لاره ورکه ده. هیا ستا مخې ته دین نشته دی، ته دا نشي کولی چې مثال له خبرې د یو دوه عالمانو مخې ته چې کښېنې د هغوی دلایل وګورې، د عقل نشته دی. یعنې ته نشي کولی چې یو څیز چې انسان د هغې دپاره پیدا شوی دی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صحیح ده؟ نو چې کله هم انسان د عبادت دپاره پیدا شوی دی، د دین باندې د عمل کولو دپاره پیدا شوی دی، او ته بیا د دین په موضوع کې داسې ښکارې، د ډاکټر په موضوع کې خو ته کله هم نه دغه کېږي. ډاکټران په یو ډایټ باندې یو وایي کیټو ډایټ کوه، بل وایي فلانکې ډایټ کوه، د فاسټنګ ډایټ کوه، یو وایي چې دا ډایټ کوه، بل وایي هغه ډایټ کوه. دا اختلافات خو په ټولو طبقو کې شته دی، په بینکونو کې نشته دی، په منیجمنټ کې نشته دی. نو ته به څه کوې چې ټول ملایان، ته به ټول ډاکټران په یو ځل باندې رد کړې او تا نه ځکه چې لاره ورکه ده ته بیخي ډاکټر ته نه ځې. یا مثال له خبرې په ټوله دنیا کې څو اقتصادي نظریات دي، دا میلیونونو خلک د دوی کمونیزم او کپیټالیزم د یو بل د نظریې دپاره ونه وژل،
ته به څه کې ټول اقتصادي نظریات به په ټوله دنیا کې رد کړي چې زه بیخي د صرف اقتصادي ژوند د نظم زه نور بیخي د ځنګل قوانین په خپل ژوند کې عملي کوم. یا مثال له خبرې ته اختلافات چې ګورې په هر ځای کې ته اختلافات کتلی شي، هر ځای کې اختلافات شته، ته به د اختلافات په سر باندې تا نه لاره ورکېږي او ته به بالکل هغه لاره پرېږدې. نه ته به پکې سوچ کوې، ته به پکې فکر کوې، ته به پکې چوایس کوې، ته به پکې یو طرف غوره کوې چې کوم طرف تا ته ښکاره کېږي. ته به الله تعالی ته وایې چې الله ما ته دا دلیل قوي ښکاره کېږي، دا دلیل مناسب دلیل دی، دا دلیل ستاسو د دین سره نږدې دلیل دی. دا ملا یې وایي په دې مسله کې زه ستا په دې دین باندې عمل کوم. ته ټوله ورځ کار کوې د خپلې دنیوي زندګۍ دپاره، د ژوند دپاره کار کوې، ترقي هم کوې، پرمختګ هم کوې او اقتصاد هم کوې، خو د دین مسله چې راشي په هغې وخت کې ته یو 10 دقیقې 20 دقیقې 1 ساعت 2 ساعته نشي ورکولی. یو کتاب ستا په ژبه کې کوم لیکلی شوي ته هغه کتاب ورپسې نشي خلاصولی. کتاب مه خلاصوه، د هغې دلیل په باره کې د نورو علماو بیان نشي اورېدلی، د نورو علماو خبره نشي اورېدلی. چې ته دونه تحقیق نشي کولی په دې دین کې او صرف په وړه خبره باندې ستا د ذهن ته ذبذب ښکار شي او ته بیا سبا د ملایانو نه ګیله کوې چې ملایانو څه کړي دي یا ملایان ورې خپلو کې سره اختلاف دی. نو په دې طریقې باندې بیا ته د ډاکټران هم رد کړه، د انجینران هم رد کړه، د اقتصاد هر دویم دریم اقتصاددان کېنوه، اقتصاد پوه کېنوه، هغه په خپلو کې سره په خپلو نظریاتو کې مخالف یو به چې په هېواد کې دا نظریه، بل به چې په هېواد کې دا نظریه. ته به څه کوې چې نه دا بانکي سیستمونه هم ختم کړي، دا ټول چې کوم اقتصاد دی دا ختم کړي، ځکه چې په دې کې موږ کنفیوژن ښکار یو. نه، انسان ته الله عقل ورکړی دی، سوچ ورکړی دی، ضمیر ورکړی دی، انسان ته الله تعالی فطرت ورکړی دی. دغه ټولو څیزونو باندې به ته یو څیز پرتله کوې، یو مسله به پرتله کوې. یو چا ځان نه مسله درته ویلې، وروره ته ماته د دې دلیل راوړه. هغه تا ته هغه دلیل راوړي په کتاب کې، ته یو بل عالم نه پوښتنه وکړه چې دا حدیث ماته ده راوړی دا صحیح دی، د دې حدیث په باره کې علامات څه وایي، دا صحیح دی، د دې مسلې باره کې علامات څه وایي. د یو عام انسان په ژوند کې څونه مسایل راځي، ستا د ژوند پورې تړلي دي، زیات نه زیات 1000 مسایل راشي. ته په 50 کاله 80 کاله 80 کاله ژوند کې چې دی د مسایلو پوښتنه نشي کولی چې هر درې مسلورمه ورځ باندې یو 10 دقیقو دپاره یو چاته کښېنې دغه نه د یو مسلې پوښتنه وکړي او بیا ته سبا وایې چې زه مسلمان پیدا شوی یم، زما پلار مسلمان و، زه الله پاک د دین دپاره پیدا کړی، زه الله پاک د عبادت دپاره پیدا کړی. ته به د الله تعالی بیا د جنت امید هم ساتي چې ته په دین کې دونه پوهې دپاره یا په دین کې د دونه تجسس دپاره ته وخت نه لرې. نو په دې خاطر باندې ټوله پړه په یو طبقه باندې اچول یا یو ځای باندې اچول، یو طرف باندې اچول، دا زمونږ کمزوري، دا زمونږ خامي ده، زمونږ کمزورتیاوې دي. ستا مطلب دا دی چې یعنې دومره وخت چې موږ دنیایي مسایلو ته ورکوو، دومره وخت چې موږ په ده پوهېږو چې څه وکړو، په ده پوهېږو چې څه باید لاسته راوړو، پیسې څنګه وګټو، دنیا ته څنګه لاړ شو او نړۍ څنګه وګورو یا نور مسایل دي. دونه وخت چې موږ دې ته فکر کوو، انرژي مصرفو، دونه وخت موږ دین ته نه ورکوو. بالکل باید دین ته هم وخت ورکړلی شي. څوک چې د یو ځان نه خبرې کوي ولې ورته ځان نه خبرې کوي چې دغه ترتیب سره په عوامو کې دا شعور پیدا شي. د پیسو ګټلو شعور په ټوله ټولنه کې ده. یو ځوان چې رالویږي 15 کاله 14 کاله عمر نه پس هغه سره د پیسو ګټلو سوچ او فکر وي، هغه ځان نه یو بزنسمین جوړول غواړي، یو ټریډر ځان نه جوړول غواړي، هغه په مختلفو لارو چارو باندې چې دی هغه کوشش کوي چې پیسې لاسته راوړي، د هغې دپاره د مسلسل سوچ کوي، فکر کوي، هغه عمق ته ځان رسېدي دې مسلې. په دین کې ولې موږ دا کار نشو کولی؟ ولې موږ ضروري ده چې یو سړی دی چې دی ټول خلک دی علما شي یا ټول عوام دی علما شي یا ټول عوام دی ملایان شي؟ نه، کم از کم هغه خپل هغه چې کوم د ژوند مسایل دي ستا مخې ته راځي او ته په هغې کې هغې مسایلو ته اهمیت ورکړې، کم از کم د هغې په باره کې خو ته یو څه تحقیق وکړه، یو څه خو یو چاته کښېنه، یو د 3 علماو خبرې واوره، د هغوی نه لږ دلایل واوره. نو بیا ستا مسؤلیت چې ده که ته په هره لاره باندې ځې، که په دین کې چې ده اساني راغلی د مسلمانانو دپاره، نو که چېرته تا یوه لارې په ځای باندې بله لاره غوره کړه، الله تعالی ته وایي چې الله ما ستا د رضا دپاره، زما په دې باندې زړه وبس کړي، ما ستا د رضا دپاره دغه خبره ده، په قرآن کریم کې هم راغلی ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې هم راغلی ده، په دې باندې د علماو هم اتفاق دی، دغه مسله یا دغه لاره ما غوره کړې ده، الله ته ماته په دې باندې اجر راکړه. الله تعالی به هغه انسان ته په دې باندې اجر ورکوي. مننه استاد. راځو دې ته چې ملایان اوسه پورې څه کړي، په دې ټول دنیا کې ملا څه کړي؟ ډېری خلک دا وایي چې ملا هېڅ هم نه دي کړي، لکه کوم میدان کې، کوم مجال کې، په هره برخه کې. د اسلام اقتصادي نظام وګورئ، که په هر نظام کې وګورئ، بس دوی څه کړي ملایان؟ ګوره زه تاته یو خبره وکړمه، ملایانو څه کړي دي؟ دا اصل کې دا سوال هغه وخت کې رامنځته کېږي چې انسان د تاریخ نه خبرې. په دنیا کې 2 شیان شوي دي اوسه پورې، یو ملکونه آباد شوي دي، دنیا آباده شوې ده، او یو دنیا آزاده شوې ده. د دنیا د ازادۍ دپاره هم خلکو مبارزې کړي، د دنیا د آبادۍ دپاره هم خلکو مبارزې کړي دي. د دنیا د آبادۍ دپاره یو پراپر تعلیم ته اړتیا ده، ضرورت دی ورته چې ته په دې مجال کې کار وکړې، سبق ووایې، درس ووایې پکې، ځکه ته یو بلډینګ جوړې یا یو ځای جوړې، یو ټکنالوژي جوړې، د هغې دپاره د تعلیم ضرورت دی. دا د ملا میدان نه دی.
البته د ازادۍ په میدان کې د هغې دپاره د ویښ ضمیر ضرورت دی. کوم وختونو کې چې ملا مبارزه کړې ده په هغه وختونو کې سیکولر قلار ناست دی، هغه وختونو کې سیکولر راغلی دی د استعمارچیانو سره لاس یو کړی دی. ته لږ د ملا تاریخ وګوره. په برازیل کې په امریکا برازیل کې د غلامانو چې کومې ډلې به د افریقا نه وړلې کېدلې د عروبه قبیلې او د نورو قبایلو، او هغوی به هلته په برازیل کې استخدامېدل او په فیکټریانو کې به پې کار کوو، په صنعتي ښارونو کې به په هغې باندې کار کوو. په هغه ځایونو کې ملایان راپاڅېدلي دي، د بلال په نوم باندې، د لوکانټا په نوم باندې هلته د ملا راپاڅېدلی دی او د استعمار په خلاف باندې کار کړی دی، د خلکو د آزادولو دپاره کار کړی دی. که ته د سومالیا تاریخ راواړی، په سومالیا کې محمد بن حسن عبدالله د سومالي لینډ کې په هغه وخت کې هغه د استعمار په خلاف باندې مولا راپاسېده، کار یې وکړه، هغه د ازادي دپاره جدوجهد او مبارزه کوله. برطانویانو هغه مولا په میډ مولا باندې مشهوره کړه چې دا لیونی مولا دی، دا مجنون دی، الملا المجنون. صحیح ده چې کله هم هلته هغه مبارزه وکړله، ځان سره قبایل را یو ځای کړل، ځان سره خلک را یو ځای کړل، د دراویش په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړ، ډله جوړه کړله. په سومالیا کې د استعمار په خلاف باندې مولا کار کړی دی. که چېرته ته په لیبیا کې وګورې عمر مختار بن فرحات المنیفي، صحیح ده، مشهور عمر مختار د صحرا په زمري باندې، دا څوک یو ملا او د استعمار په خلاف باندې کار کړی دی. که ته چېرته راپاڅېږي د فلسطین په تاریخ باندې وګورې، د یاسر عرفات نه ډېر مخکې 13 کاله مخکې د پیالو چې کله جوړېدله په 1915 کې، د هغې نه ډېر مخکې په 1913 کې عز الدین قسام یو ملا او د مسجد یو مدرسې عالم او د استازو هغه راپاڅېدو، هغه مسلح جدوجهد او مبارزه کړې ده. دغسې په ټوله دنیا کې که چېرته ته وګورې د استعمار په خلاف باندې، په هندوستان کې ته وګوره څوک راپاڅېدلي دي د استعمار په خلاف باندې کار کړی. همدا علماو راپاڅېدل چې د کالاپاني جیلونو ته لاړل او مختلفو جیلونو ته لاړل، هلته یې سزاګانې زغملې، هلته چې د تکالیف او مشقتونه زغمل. د روسانو په خلاف باندې څوک راپاڅېدل؟ همدا ملایان راپاڅېدل د مدارسو. د امریکا په خلاف باندې څوک راپاڅېدل؟ همدغه ملایان راپاڅېدل چې دوی کار کړی د مبارزه کړې د ګټلې ملایانو ده چې کله وګټي بیا ته په تېرو 100 کلونو کې وګوره کوم ملا چې د حاکمیت ته رسېدلی ده. په تېرو 200 کلونو کې یو ملا صرف د 4 کالو دپاره حاکمیت ته رسېدلی ده چې هغه هم ملا عمر رحمه الله، یو ملا صرف رسېدلی ده. د هغې نه پس ته دا ټول وګوره، یو ملا هم دغه ته نه ده رسېدلی، حکومت ولۍ ته نه ده رسېدلی. چې کله هم دا ټوله ځمکه تا ته پاتې شوله، دا اسلامي هیوادونه تا ته پاتې شول، تا څه کړي دي؟ تا د اسلامي هیوادونو دپاره بیا څه کړي دي؟ فوج ستا په لاس کې دی، اقتصاد ستا په لاس کې دی، خزانې ستا په لاس کې دی، ټکسونه ستا په لاس کې دي، نړیوال روابط ستا لاس کې دي. بیا هم چې د ملکونو ورځ تر بله په ښکته باندې روان دي، غربي هیوادونه تا نه پرمختګ کوي په ساینس کې، په ټکنالوژي کې. ته اوس هم دلته ګیله کوې چې ملا څه کړي دي؟ حکومتونه تا ته پاتې، هر څه تا ته پاتې دي، ته راپاڅېږي ملا ته د قهر ده چې ملا څه کړي دي. سکالرشیپونه نړیوال ته اخلي، په ملا په زیړو پاڼو کې سبقونه وایي، ځکه چې زیړه پاڼه ارزانه، کتاب یې ارزانه ده. مولا چې ده په سترنجۍ باندې کینی سبق وایي. ته اکسفورډ او ګلاسکو او نورو پوهنتونونو پورې ورسېدلې، نړیوالو پوهنتونونو پورې، برطانیې پورې ورسېدلې، نورو ځایونو پورې ورسېدلې. ته ګیله کوې چې ملا څه کړي دي؟ تا ته 110 ګرام آرټ پیپر پروت وي، کاغذ درته پروت وي، او قیمتي کتابونه درته پراته چې په یو باندې په سلګونو ډالر خرچه راځي، مصارف راځي، لوړ تحقیقات تا ته پراته دي، بهرني جراید او رسایل تا ته راځي، غټ فیسونه ته ورکې، حکومتي مصارف په تا باندې کیږي، پوهنتونونه غټ غټ تا ته جوړېږي، ستا استاد ته چې دی په زرګونو ډالر تنخواګانې ورکولی کیږي، نړیوال سکالرشیپونه ته اخلي، او ته پوښتنه د ملا نه کوې چې ملا څه کړي دي؟ تا څه کړي دي؟ نو چې ته خپله د دې ټولو څیزونو، سهولتونو، د دې ټولو مراعاتو باوجود حکومتونو د رشوت نه ډک دي، د فساد نه ډک دي، تعلیمي نظامونه دې تباه دي، د غرب سره چې دی په یو وړوکي څیز کې ته مقابله نشي کولی، په ساینس کې مقابله نشي کولی، نو د خپله ناکامي او د خپله پړه ته په ملا باندې چې د ملا مسلک دا نه دی. ته لږ خپل ملا او غربي ملا مقایسه که، بیا ته بیا هغه ملا مقایسه که چې مثال سته خپل علما مقایسه که او د نورو دنیا علما مقایسه که. د نورو دنیا علما او زموږ علما بیا برابر دي، هغې کې دونه فرق نشته دی. که په علمي لحاظ سره هلته تحقیق لږ ډېر کېږي، دلته به لږ کم کېږي، دلته به را رسېدلی نه وي، دونه مصارف به ورته نشي وي. خو ستا خو چې د ټکنالوژي ده، تا ورته مصارف کړي دي، تا ورته غټې بودیجې مقررې کړي دي، د دې خلکو نه، د دې عوامو نه ته پیسې اخلي، په هغه پیسو باندې چې دی ته تحقیق کې، ته بیا دا ګیله کوې چې ملا ماته څه کړي دي؟ دا خو ظلم دی د ملا په حق کې. بیا چې ته داسې یو دلیل ته وړاندې کوې چې هغه بالکل ایرریلیونټ دلیل وي یا غیر عقلي خبرې، چې تا سره شاته څه بیکګراونډ نه وي په دلیل کې، او ته مخې ته یوازې یو احساساتي غوندې خبره کوې چې ملا ماته څه کړي دي. ټول امکانات تا وخوړل او پوښتنې د ملا نه کوې. بیا ستا په سکول کې، په پوهنتون کې ټولو نه کم ستا تنخوا د چا ده؟ د ملا ده. ټولو نه کم ملا، د ملا په سند باندې تا ته چې دی څوک یو حکومتي په 15 لکه 8 لکه چوکیګانو کې یو چوکۍ تا ته څوک نه درکوي. ستا سند بې اختیاره شوی دی، په 12 نه فارغه ته
په انتخاباتو کې په سیاست کې ځای شته ده چې هغه لاړ شي هلته انتخاباتو کې لیسانس والا ته چې هغه انتخاباتو کې برخه واخلي هغه حکومتي چوکۍ ته رسېدلی شي. ملا چې د هغه نه یو په لس چنده هم زیاته پوهه ولرله یا علم وکړ هغه څوک نه پرېږدي ځکه چې د ملا سند غیر ایرلیونټ شوی ده بالکل غیر یعنی قوت یې تنه ختم شوی ده چې هغه د تنخواه لحاظ سره هم کم که بودیجې کې هم ورته ځای نه لري هغه ته په نړیوالو تحقیقاتو کې هم ځای نه وي هغه ته هېڅ هم ته نه ورکې هېڅ امکانات ورته ته نه ورکې حتی هغه د جومات د مساجدو بل په نورو هېوادونو کې د مساجدو بل هم پرې راځي د مساجدو په بل کې د ټي وي بل هم پرې راځي وخت د پاکستان هېواد وګورو هلته د مسجد بل راځي د مسجد بل کې د ټي وي هم لیکلی یو ملا تللی هلته محکمې کې عریضه کړې وه په دغه کې تاڼه کې چې حوزه کې عریضه کړې وه چې ولې زما د مسجد نه یو چا بل چا ترېنه ټي وي پټ کړی دی هغه ورته ویلو چې دا څنګه مولا چې ته په جومات کې ټي وي ساتې هغه ورته ویلو چې ټي وي نشته دی نو بیا دلته په بل کې څنګه راغلی دي نو تا دغه حالت ته ملا راورسو د هغې نه پس دې نه ته ګیله کوې چې ملا څه کړي دي دا یو غیر منطقي سوال دی. استاد ستا مطلب دا دی چې یعنې ملایانو خپل په رشته کې یا خپل په برخه کې خدمت کړی که هغه د ازادي په برخه کې ده که د هغه قرباني په برخه کې ده او په څنګ کې سیکولرانو په خپل برخه کې چې دومره امکانات ورته مساعد او دومره سپورټ شوي دي او دونه پیسې زمینه خو بیا هم دوی غفلت کړی کار یې نه دی کړی دا واقع خو موږ ویلو حقایق موږ ورته وینو ته ماته وښایه چې په دې تېرو 200 کلونو کې څومره وزیران داسې تېر شوي چې هغه د اقتصاد وزیران دي هغه ملیان دي اکثره چې موږ تاسو وګورو هغې په بهرني پوهنتونونو کې سبقونه او درسونه ویلي بیا په دې هېوادونو کې اوسېږي نه چې همدغلته رشوتونه واخلي فساد وکړي ظلم وکړي زیاتی وکړي د غریبو حق وخوري خپل بچي ویسي بیا په اروپا کې هلته ژوند کوي هلته پې بیا مستی کوي او همدغه سړی وي چې دوی چې دی تعلیمونه هم کړي په لوړه کچه باندې پوهنتونونه هم ویلي دوی چې دی په نړیوالو سکالرشیپونو کې برخه هم اخیستي په نړیوالو کانفرنسونو کې هم برخه اخیستي هره زمینه دوی خلکو ته مساعد دی او بیا هم همدغه سړی بیا ټویټر ته کیني او راپاسې کوي چې ملا څه کړي دي خپل ټول ژوند یې په کوم حالت کې تېر شوی دی په کومو خیانتونو کې تېر شوی او راپاسېږي د ملا په خلاف باندې کار کوي یعنې ته مطلب دا دی چې ډېری هېوادونو ته متاسې اسلامي هېوادونه یادو یعنې ډېری اسلامي هېوادونو ته په سخت وخت کې ملایان په کار شوي د ازادۍ په وخت کې ټوله مبارزه ملایانو کړې ده ته ماته 2 تحریکونه داسې وښایه په دا ټولو اسلامي هېوادونو کې چې هغه سیکولر تحریکونه شروع شوي دي او د استعمار په خلاف باندې مسلحه مبارزه کړې ده که ته چېرته ببر صغیر کې وګورې که بګت سنګ راپاڅېدلی دی خو هغه هم یو بل مذهب والا راپاڅېدلی که هغه ځان ته ایتیسټ وایي هر یو شی خو هغه یو داسې سړی نه دی چې هغه په اسلامي هېوادونو کې شمار سړی دی یا که سباش چندر راپاڅېدلی دی یا نور خلک راپاڅېدلي دي هغوی په خپلو دغه کې کار کړی هغه هم ډېر په کمزور یا چګویره راپاڅېدلی دی هم ډېره کمزورې مبارزه یې کړې ده هغه خلک د دوی دپاره هیروګان دي او هر ځای کې چې ملا د استعمار په خلاف باندې راپاڅېدلی دی په هغه ځایونو کې چې دی بیا ملا دوی بدنام کړم دی ملا ته یې ویلي دا جنګیرک دی ملا امن خرابوي ملا دا کوي ملا دا کوي ملا دا کوي یعنې دا د مصطلحاتو یو جنګ دی چې په دې کې کله هم ته په یو هېواد کې جګړه کوي فکري جګړه ګوره مختلفو قسمونو باندې تقسیم ده مختلفو جهتونو باندې یو جنګ دی هغه د مصطلحاتو جنگ دی ټرمز وار آف ټرمز ده صحیح ده د مصطلحاتو جنگ څه شي ته وایي زه تاسې په دې باندې لږ غوندې پوهېږم دا ډېره یو مهمه قاعده ده یو هېواد دی په هغې کې یو ټولنه ده مثال په هغه ټولنه کې خلکو د غیرت نوم دا د حیاداري سره تړلی دی مثال یو انسان دی بحیا دی هغه بغیرته انسان دی یو انسان دی بې حیا دی هغه بې غیرته انسان شو صحیح ده په ټولنه کې دا مشهوره ده دا اصطلاح مشهوره ده بهر نه یو استعمارچي راغی او هغه دا خبره وکړله چې یاره دا د غیرت او د حیا خپلو کې سره څه کار نشته دی یو انسان چې د زړه نه پاکي دا تر ټولو باغیرته انسان دی په دې کې غیرت شته د غیرتي انسان دی زړه نه پاکي زړه نه ایمانداری د بل چا کار کې کار نه لري د بل چا ازادي خوښیږي چې هر څونه بې حیایي کوي دا د غیرت سره څه تعلق نه لري چې کله هم دا اصطلاح د خلکو په ذهنونو کې مشهوره شي د خلکو په ذهنونو باندې په دې کار وشي را روان څو کاله بعد به چې دی څنګه وي را روان څو کاله پس به په دې ټولنه کې داسې غیرتیان پیدا کېږي چې هغه به بې حیا وي او په یو وخت باندې به غیرتي هم وي هغوی به بیخي د غیرت او د حیا خپلو کې سره مربوط کوي نه نو فلهذا هغوی به بې حیایي شروع کوي ځکه هغوی به وایي چې دا د بې غیرتي سره څه تعلق نه لري بې غیرتي یو ښه بد صفت دی او غیرت ښه صفت دی نو فلهذا ما کې غیرت هم شته دی لږ بې حیایي که ورسره وکړم زه پې د بد صفت خاوند کېږم نه نو په دې ترتیب باندې مصطلحات د انسانانو په اعمالو کې توپیر راولي د انسانانو په سایکالوجي کې توپیر راولي د انسانانو په سوچ کې توپیر راولي
صحیح ده. او په همدې ترتیب باندې د انسانانو اعمال خپل خاص مصطلحات جوړوي، خپل ټرمز جوړوي. نو په دې ترتیب باندې چې کله هم استعمار اسلامي هیوادونو ته راغی نو هغوی په مصطلحاتو باندې خپل خاص کار وکړ. هغوی کوشش وکړ چې داسې مصطلحات چې هغه مسلمانانو ته ډېر عزیز وي، ډېر نږدې وي، هغه مصطلحات بدنام کړي، ختم کړي، تباه کړي، د خلکو په ذهنونو کې منفي تصویر د هغه مصطلحاتو وړاندې کړي. لکه مثال له خبرې یو څو مثالونه زه درته درکړم. خلیفه د مسلمانانو تر ټولو بهترین رتبې او عزتمن شخصیت او د مسلمانانو مشر ته به ویل کېدل خلیفه. په هند باندې د برطانوي استعمار نه پس برطانویانو دا لفظ په چا باندې کېښودو؟ په هغه چا باندې کېښودو چې په کلي کې خیراتونه پخوي یا ویښته جوړوي یا هغه طبقه چې هغه کمزوري ترینه طبقه بلله کېږي په ټولنه کې، هغې ته د خلیفه نوم واخیست. اوس خلیفه مشهوره ده، یعنې ډم یا خلیفه ورته ویلی کېږي. یا مثال له خبرې د ټیپو سلطان د خزانې چې کوم وزیر و، خزانه چې د چا په لاس کې هغې ته به خان سامان ویلې. خان سامان اوس څه ته وایي؟ اشپز ته وایي. هغه په اشپز باندې کېوست. هغه لباسونه چې هغه به د مسلمانانو قاضیانو، هغه لباسونه د برطانوي قاضیانو مزدورانو ته ورکړل. هغه لباسونه چې هغه به د شاهانو لباسونو، د مسلمانانو د اشرافیه طبقې لباسونو، هغه لباسونه مزدورانو ته ورکړل. تاسې به شاید کتلي وي ځینې هیوادونو ته تاسې لاړ شئ، د هندوستان یا د پاکستان یا نورو، چې هلته هوټلونو ته تاسې ورځئ، هغې یو خاص قسم لباس اچولی وي، یو خاص قسم کرتی اچولی وي، په دروازه کې تاته ولاړي، تاته استقبال ته ولاړي. ولې ولاړي؟ وجه چې شی د دې لباسونو ته ټول هغه د مصطلحاتو د جنګ یوه برخه وه. همدغه راز کله نه کله د مصطلحاتو تعریف بدلیږي، کله د مصطلحاتو معنا بدلیږي. چې کله ته تعریف بدل کړي یا معنا بدل کړي، هغه مکمل د یو قوم په سوچ او فکر کې توپیر راولي، فرق راولي. په همدې ترتیب سره د ملا په خلاف باندې یا د ملا د بدنامولو دپاره، ملا په ټولنه باندې د بوج ښودلو دپاره، د ملا توهین کولو دپاره، د ملایت ختمولو دپاره مسلسل کار شوی دی. دی باندې هغه شاعرانو کار کړی دی چې هغه د غربي استعمار نه متاثر وو، یا هغه خلکو پې کار کړی دی چې هغې ټول عمر په برطانیه او په یو ځای بل ځای کې تېر کړي، ټوله دنیا خوړلې ده، او د هغې نه پس راغلي دی او د ملا نه بیا ګیلې کوي چې تا څه کړي دي یا ته څه شی.